الله فرمایي چې کم خلق دولت جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کوي د دې سړي د مرګ نه بعد به یوم یحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا دولت به د جهنم په اور ګرم کړي شي او د تندیله به په داغ ور کړي شي بیا به په د ډډو له داغونه ور کړي شي بیا به په د ملا له داغونه ور کړي دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړ چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشو نو اول دې ورته تندې تروش کو نو فتقوا بها جباههم اول به د دوی تندیو داغلی بیا چې دویم ځل مطالبه وشو نو ډاډه ډکړه ورته مخته تی واړولو نو بیا به ډډو له داغونه ورکړي بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشو نو شای کړه ورته نو بیا به شاله داغونه او بیا به ورته ویل شي چې هاذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه دولت ته چې تاسو د خپل ځانونو لپاره جمع کړو او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړیو خدای تم نور کولو دا هغه زما عزیزان دنیا د آخرت د کروندې زیاده آخرت د پاره کر چې دغه دنیا کی مرګ نه بعد نه کی نو د آخرت کر یا په بدن کوي مال و دولت در سره نه د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای خلب هغه د پاره استعماله الله حاضر کیاس دولتو د دولت خدمت به کوي نو دنیا د آخرت د کروندې زیاده دا قسمه کارونه بکې نو د مرګ نه بعد بستا آخرت خي تاسو ته پته ده په دې قران کې یو قصه ده دغه ته د یوسف علی السلام قصه یوسف علی السلام د پلار نورکو سلويخ کال او پلار او حضرت یعقوب علیہ السلام سلويخ کال په یوسف پسې جړېدل حتی کې دا د سترګو غاټي دا وبشو د اوخ په شکل کې راوبه علما لیکي چې یعقوب علیہ السلام خو ډېر لوی پیغمبر او دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولې و دې کې راز داو چې دی یعقوب علیہ السلام ته یو ورځ یو سړی راغی وې صاحب اوګه ما اوګه هغه ورته کینا روټه تیاری یعقوب علیہ السلام په سبل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر چې هیر شو هغه انداسې اوګه لاړ چې اوګه لاړو نو الله ورته وی یعقوب علیہ السلام ته چې یعقوبا کدی سړی ستا دا روټه خړلې وي نو ستا په دې روټه به د سلويخ ترزه عبادت کړي د طبيعه سلويخ ترزه د روټه ضرورت نو او ته دنه غافل شوي د دې په بدل کې به د سلويخ کاله جوړوم نو د یو اوګینا د یعقوب علیہ السلام غفلت سلويخ کاله او جوړولو او غاټي ولو بکړو د اوخ په شکل کې راته کړ هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضرورتو نه غافل یو داغي د مشکلاتو نه غافل یو چې زمونږ بسهای عزیزانو یو دوکه ده چې مونږ پکې پراتی هغه دوکه دا ده چې مونږ خلق دا خیال کوو چې د مرګ نه وروسته
غالبا سړی په جنازه کولو خلاص یا د زیارت په ورځ ورپسې شپږ اته طالبان راول او ختم وکا څلور جمعې او سړی خلاص. دا د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراتی. عزیزانو یو عقلی خبره تاسو ته تاسو وایي دا ستاسو د دې ځای فیصل کالونی غالبا نامه په دې کې یو سړی دی ستا برخلاف ستا ورسره نه لګي او هغه پولیس بوتلو ته به ورپسې تاڼې ته ورشي خبره کوي یعنی خپل برخلاف پسې به ته تاڼې ته ورشي او اخلاص به یا به ته خپل برخلاف پسې کچرو ته ورشي او ضمانت به وکړي. تو وایه چې د قرآن دشمن چې ونیوی شي او هغه آخرت ته لاړ شي او په دنیا کې ته قرآن ولولې او قرآن ته بیا وایې چې لاړ شه د دې سړي سپارس وکړه او دار اخلاص کا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. تاسو خیال راغی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول په قیامت کې دعوه وکړي چې پروردگارا دا هغه قوم دی چې په دنیا کې ستا په قرآن پورې ټوکې کولې ستا په کتاب پورې مسخرې کولې ستا دین ورته ټوک او لوبه ښکاري. عزیزانو بیا د دې مختلف صورتونه دي. زیما مولای ما چې څومره دین سره ټوکی کړي ما نه به دومره مؤاخذه کی. امی سره دی هغه څومره دین نه لرې وخت تیر کړی دی هغه نه به دومره مؤاخذه کی. برسر اقتدار طبقه ده حکمران طبقه ده هغې د دین سره څومره ټوکې او مسخرې کړي دي هغې نه به دومره مؤاخذه. لکه موجوده وخت کې وګورئ مونږ دا ملک د مسلمانانو ملک اکثریت پکې د مسلمانانو دی حکمران طبقه هر وخت مسلمانان په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم. 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هیڅ شی نه شو چې دا اسلام دی څه شی. لکه اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي ماسخوتن هم پکې راشي شپه هم پکې تېره شي تاسو کورونو ته هم لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا 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 بیا سبا شو حلوا 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 بل سبا شو حلوا 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 پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا. تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه کړه. دا حلوا دی څه شی څه وضاحت خو یې وکړه څه تفصیل خو یې بیان کړه دا دی څه. زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا 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 او سړیتوب یا داسې شرافت. عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریب سپین او تور خو نه پوهېږي سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې دا لکه بطه 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 اړوند ورته بطه څنګه نو دې هلک دا لاس داسې کړی دی او دغه بطې مخوکه یې جوړه کړې ده او لاندې پي جي ته وی لاس راکه بطه داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړوند چې داسې کتلې دي وی زه ستا کور ته ختم لا نه ځم
وی چې ولې نه ځي؟ وی دا کیر خو ډېر کوک شی دی، دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښي. خیال هم راغی کیر دی او سپین شی دی او سپین څنګه وي لکه بتې په شان. اوس که لږ پلیټ کې کیر راوړی وی او ړوند ویلی وی چې هلکه کیر څنګه شی وی فیجي صاحب دا شی دی او داسې سکړی وی فورن به پوه شي. عرض مې دا و چې کوم شی د ذوق سره تعلق لري، ذوقي شی، آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. بیان یار څومره چې وکړي. زه استاس ته یم چې خوږ شی جي داسي په دې پټو کې یو ګنی کېږي او هغه ګني نه چې دی بیا ګوړه وځي او هغه ګوړې نه بیا داسې چلو شي او هغه بیا میل ته لاړ شي او میل نه په مشین کې چینی ته جوړه شي او چینی راولې اوبو کې واچي او هغه بیا چسکي بیا خوږ په دې به چېرې ستا په سمجھ کې خوږ شی راني چې هر څومره بیان یې درته وکړم. خوږ شی څنګه وي او لږه چینی درکړم خولې ته یې واچي. خوږ شی څنګه وي لږه ګوړه درکړم خولې ته یې واچي. کم څیزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. دین او اسلام ذوقي شی دی، دې ته د بیان ضرورت نشته. اسلام څنګه شی دی؟ اسلام دا شی دی چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذوقي شی دی. الزانیة والزانی زناکار سړی او زناکاره ښځه چې ونیوی شوه فجلدو ووهئ دا دواړه سلسل درې. دا اسلام څه شی دی؟ غل ونیوی شو السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، لاس ته غوڅ کړه. خیال کړه ذوقي شی. اسلام جی دا شی دی چې غلبی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی. برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بینچونه جوړ کړي دي، مارشالله آرډیننس لاندې دي. شریعت بینچ چې کومه فیصله وکړي مارشالله آرډیننس ته به دا اجازه کړي چې هغه مسترد. تاسو خیال راغی؟ عرض مې دا و چې اسلام ذوقي شی دی. دا باول په دې خپل ځان حاوی کړي، په خپل ځان. هغې نه وروستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت و بیا به په ملک حاوی کړي. د ملک اوس زه ووایم دعا کوم دا ټول ملیان لګیا دي خدای پاکه د دې ملک قانون اسلام کې، نو زه حق بجانب ځکه یم چې زما وس کې نشته. تاسو په آمین وایي چې مولا دعا کوي، تاسو آمین په وایي، تاسو حق بجانب یې ځکه چې ملک شرعي نظام راوستل نه ستاسو وس کې دی نه زما وس کې. تو وایه چې موجوده حکمران طبقه هغه کعبه ته لاړ شي او دعا وکړي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې هغه جی دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس د اوبو لاس کې نیولی دی، ډک ګلاس، او زه یم چې یا الله اوبه راکړې، یا الله اوبه نشته، او زه یم یا الله اوبه راکړې، نو دا خو صحیح خبره. اوس ګلاس ما لاس کې نیولی خولې سره او زه یم یا الله اوبه راکړه، یا الله اوبه راکړه. تاسو ته به زه بیوقوف نه ښکارم چې هلکه خولې سره د ګلاس نیولی دی خو خولې ته یې که که نه. تاسو پوه شوي دي؟ الله ته به دا هغه شي دعا کې چې کوم ستا په وس کې نه، کوم شی چې ستا په وس کې دی. انسان مجبور محض نه دی. که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی، نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي په قیامت کې د هغه نه مؤاخذه چې ده دا یقیني ظلم دی. ځکه چې درمیان قار دریا هم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے مکن ہوشیار باز دریاب کې دی غو پکړې مې مورات وې چې لمنم لم دې مکن دا خو ظلم دی. انسان مجبور محض نه دی. انسان ته الله د خپل ارادو اختیار ورکړی دی چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. کدی خوښه شي مسلمان شه، کدی خوښه شي کافر شه. او په اسلام کې د خیر دی او په کفر کې د خیر نشته. زما عزیزانو د مسلمان قوم ټول دوړ دھوپ چې دی هغه به دې د پاره چې د ملک قانون قرآن شي.
قرآن دمونو لنه دی راغلی، قرآن تبرک حاصلولو لنه دی راغلی، قرآن دی لنه دی راغلی چې ته منډۍ لمې خبوزې او قرآن لاندې تیره کې چې اوچه دا خدای د بلار به په نرخ خرڅه کړي. یا سړی بیمار شه او قرآن پہ ہوئے چې خدای جوړ کی، یا سړی مړ شو قرآن ورپسې وایي چاله اوس اخلاص کا په قبر کې. نه، قرآن دنیا لراغله او دنیا کې د مسلمان د ژوند آئین او قانون ستا ټول نظام زندگی چې دا داغه قانون هغه د قرآن. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کی دنیا ته پیش کړی دی هغه ټول نقشې موجودي. عزیزانو زمونږ د ملک یو بل کار په دې ملک یو اسلامی نظریاتی کونسل یا مشاورتی کونسل ناسته چې هغه کار داده چې اسلام له ترتیب ورکړي. زه قطر تتلما کراچۍ جاز کې را سره یو منبر داغه ناستو، نو ما ورته وی چې هلکه تاسو څه کار کوئ؟ وی چې مونږ خو د اسلامي دفعات له ترتیب ورکو. اسې دومره به تاسو ماشاءالله پوهېږئ. ما وی ښه یو بزرګ په لاره تېرېده د شیاګانو په کلي ورغی، نو شیاګانو کلی کې لګیا دی هاي 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 یا حسین شاه حسین یا حسین شاه. اوی دا څه چل دی؟ نو یو شیعه ورته وویل چې ړوند دی په سترګو، دا محرم نه دی؟ امام حسین په دې میاشت کې شهید شوی. هغه وی ښه 1400 کاله پس دوی ته اوس خبر راغی. امام حسین خو 1400 کاله وشو چې شهید شوی دی، دوی له اوس خبر راغی هاي پی ټي جوړ کړ. نو ما ورته ویل ښه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانم په بے ترتیب اسلام کې تیرا وا، د ابوبکر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو، د عمر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو، د عثمانم په بے ترتیبه، د علیم په بے ترتیبه، ائمه اربعه چې دي دام په بے ترتیبه اسلام کې تیر دي. 1400 کاله پس اوس تاسو اسلام له ترتیب ورکو. په دې ملک دام شته لوی لوی خلق دی. الله دې وي تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یما، تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نعاقل شو نه بالغ. الکان ځوانان شو بوډاګان شو مړ شو همون کې عقل را نه. د دنیا لالچ هر سړی په خپل خپل ځای ړوند کړی. دا موجوده وزیران چې اوس جوړ کړي دي دا خیراتي وزیران، دوی چې چرته افتتاح ته لاړ شي کینچي ور سره دوی سره نور څه نشته، اسه نه سکار لور نشي، دوی سره د کینچي نه بغیر بل څه نشته. چې دوی را پاسي او تقریر کوي خلق ورته دا مونږ غوندې مورمړي پلارمړي ورته ناستي مونږ چاته کینو. تاسو په دې لاره دا ګډوري چې رواني دا پته ګډوري ته نه لګي چې دا مې خپل دی که پردی دی، خو چې چا په ملا ولا لاس کې خو بیا आवाज ورپسې کوي، چا چې ورته واښه وخوځول هغه پسې بیا आवाज کوي. ګډوري خو پیژنئ که نه؟ نو ګډورو باندې دا ټریو کوي چې کم یو سړي ورسره شنه واښه په لاس کې او ورته داسې وخوځول هغه بیا، نو مونږ دغه ګډوري پته نه لګي چې دا واښه راته دوست ونیو دشمني خو بیا आवाज ورپسې کوي. مونږ ورته ناست یو وایي وروڼو تاسو ځای باندې کښېنئ خفه کېږئ، ما اسلام را روان دی، اسلام را روان. نو زه وایم چې اسلام خو را روان نه دی، اسلام 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی. را روان خو په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله په غار حرا کې ابتدا شوې وه او په جبل رحمت باندې خاتمه وشوه. اقرا بسم ربک الذی خلق دا ابتدا د اسلام وه.
او الیوم اکملت لکم دینکم دا خاتمه د اسلام. خدای چې کوم شي ته مکمل ویلی تو اوس ناسته او هغې کې نقصونه پیدا کړي او وایي چې هغې کې نقایص دي، زه والا ترتیب ورکوم. خدای وایي الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر پنن رز باندې ماستا دین مکمل ک. واتممت علیکم نعمتی، او ټول نعمتونه مې در باندې تمام کړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، او غره مې ک تاسو د پاره دین اسلام. خبر خلاص. مسله د سی وخای، جزئیه د سی وخای چې په اسلام کې داغه حل نه. دفع او داسې وخای چې په اسلام کې داغه حل نه. دفع داسې د پیرنګي جوړ کړه قانون د لاډ میکاله داغه دفعات خو 200 کاله پاکستان او هندستان ور سره منلیو او نقص پکې نو. د لاډ میکاله قانون چې کوم د انډیا د پاره جوړ کړو او د الله او د محمد رسول الله قانون ناقص ته اوس تبه والا ترتیب ورکړي. نو زما عزیزانو ملک ټول فراډ او دوکا ده. اور ڈاکٹر اقبال وہی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں، یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اے پروردگار ادا سادہ مسلمانان کم خوالارشی، بادشاہان پا بادشاہی کے ٹگان دی اور درویشان پا درویشی کے ٹگان دی. ز درویش ما پا جماعت کے ناستم، پا خلوت کے ناستم، ما استاجیب لا ڈاکا تیارا کرے دا کار میں بل نشتستا پا جیب دا ڈاکے اچولو نہ بغیر. پا جماعت کے ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر. پا تخت بادشاہ ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر. نو یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری کی بس. ددی ملک حال بد سی، انجام بیت سے کم ملک کی چشپاو رز دین سر ٹوکی کی، دین سر مسخری کی، دین یو مخول گنلیش، د دین بیان اغه اوریدو تدا خلق تیار نہیں. د دې قوم انجام بد سی، د دې خلق انجام بد کیږي. بس زما عزیزان، جماعت اللہ توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت جوڑ. خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خو جوڑ شو خو زاڑ زنگیان زان نہ جوڑنے. د دې علاقه خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي، په تلاوتونو آباد کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک و غالباً په دې ائمهو کې یو امامو الله په خوب کې ولید، ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي. الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشالېږم چې زما بندا د قرآن تلاوت کوي.
عزیزانو چې لږ اوزګار وخت درته ملاویږي قرآن وایي تلاوت کوي. عبدالله ابن مبارک حج نه را روانو یو بوډای ښځه په لاره ولیده بوډای غوندې چې ویې لیده نو هغه سلام یې پې واچو. بوډای ناسته ده ببره غوندې شړی په ځان اچولی دی ورته وایي السلام علیک ورحمت الله. السلام علیک ورحمت الله. بوډای د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم. د سلام جواب د قرآن یو آیات ہوئے ہو عبداللہ ابن مبارک ته وایي. عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې چرته نه راغلی نو دا بوډای ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دی بوډای نه لار غلطه شوې ده د بیابان کې ناسته ده لار ته غلط. ورته وی زی کوم طرف ته بوډای ورته بیا د قرآن آیات ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبداللہ ابن مبارک وی زه پوه شم چې دا بوډای د حج نه اوسګاره شوی دا اوس بیت المقدس ته ځي. نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریانه ناست دی. بوډای ورته بیا د قرآن آیات وی چې ثلاث لیال سویہ 3 شپې مې. عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې ستا 3 شپې دلته وشوې نو ته خورې څه؟ نو بوډای ورته وایي چې هو یطعمني ویسقین. والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای اوبم راکوي او روټۍ هم راکوي. کولی شي خدای که نه مونږ خو اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وو تا پسې چې ته د خدای شې تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې تا د بنده سره پرېښو روټۍ به تا پسې قطر ته چې زه تللی یم زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي. ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي. زه میلمه یم که د سفیر شوقي دلته دی راشي که نه ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم. وی چې نه ښه خبره ده ما دا ډو ښه خبره ده نه. سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي نو ښه سړی وه په خپله راغی. ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه. ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې ته زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. اورنګزیب په خدای می دی قسم وی زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو زه اورنګزیب بادشاہ د زمانې خپل غلام ګڼما.
نو ما ورته سفیر صاحب خبره دا چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نو چې زستا ځته ځکه زه غریب مولا یم غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري دام واوري مالدار خو بیاي یا دا اوس خار نه چې بار کم خلق روزي دا مالدار دي دا واوري کې یو غریب سره نیکی کول غواړي نو غریب ځان ته مرا غواړه کور ته مرا غواړه جواب ورپسې مکوا د شپې بوزای وها بوزای او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډو کې ولا ورکه ته څوک وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تعالی مې دا شی راوړی ده بتره چې دې ونه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړه چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګس ته هم پته ونه لګي دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسي او جنت ته نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راغله اعلان وکړي چې پلانې زکات ورکوي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه مالته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي ایو سړی ور سره سچېړو کو ویلی سیوې تړي نو زه ور نږدې شم ما ورته لاجی صاحب ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا د دې 10 روپو په عوض کې چې تا پې سړی وتړلو نو دا خو به یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کې بدبخته کمبخته دا ورکړه دې ته وایي شکر وباسه شکریا ادا کا دا هغه چا چې ته ورسې یو څه هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خوله کې نوری اچول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب هېڅ احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځ بی بی فاطمه وې تبه مې شوې ده خولې خوند مې خراب دی یو انار پکار بازار ته لاړو یو انار یې اغوستی دی را روان دی لار کې یو ملنګ پروت حضرت علی ته وې د انار مال راکړه وی واله وی نه داسې نه هلم دلته کېنه انار مات کا دانې ته وباسه زما خوله کې راچوه زه ناجوړه یم لاسونه نشم خوځولی چې زه انار وخورم بیا مې خوله پاکه که او بیا لاړ شم که دومره کولی شي ډېره ښه ده کېني زه خپل انار دې وړه ځه هغه ویم داسې کولی شي حضرت علی کرم الله تعالی وجهه کېناستو انار سپین کو د غریب په خوله کې اچي پاکستان مالدار به داسې وکړي نو به کې مولانا صاحب وایي ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړي له ورکوې په خبر د پاس مونږ دا غټ سنډا چې مړي مونږ مخې سره یې جنتي حالانکې د دې جنت سره څه کار د جنتیان 170 کالو یو بوډا دی اوس هم ژوندی دی 170 اوس هم ژوندی
هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته وي، قبر کې د مړي حال معلومول چې د څه حال. دا علم یا مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه سره یا دې سړي سره. ما د شپې په 10 بجې ورته وی ما ته د قبر یو کشف وکړه چې زم یو مړی ورته راځه، ما ته وی راځه چې پاسېدو کې شو، ما ته وی چې مړی درته خیم خو دې دیرو کې داسې مړي نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته پرې کېږي لګیا دي، او څوک د پیکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی په کړهي کې. نو کدی ولیده نو ټول عمر به روټۍ خوند درني. شپې 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه، مالجي ماته مخه وې راځه خیم درته ما نه اوته. زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته چې کاش کده دې یاري نه وای چې بیا به تاسو مړی نه خخوي، نو ما به د قبرونو حال درته لک خودلې وې چې لاندې دوی سره څه کیږي. ته خو خاورې په واچو خبر خلاص شي بس مړ شو لاړو، نه مړ چرته دی. اخو بیړه غرق اوس شو، اوس غرق شو، په مرګ غرق نه و نه په ژوند، دا مړ چې شو غرق. داسې پولیس ولي و چې خلاصوي به یې څوک، داسې عدالت لاړو چې ضمانت به څوک کوي. عزیزانو سوچ کوئ، مونږ غرق کیو. دا دنیا یو عارضی غوندې ځای، عارضی، څوک 20 کاله، څوک 30 کاله، څوک 40 کاله، څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور. حضرت علی کېناستو او انار سپیدی ته غریب سړی ته خوله کې اچوا چې خدای والا په خپل لمنې پاک او لا کور ته چلاړو. بی بی فاطمه ورته انار دی راوړو، وی بی بی انار خو مې راوړو خو لاره کې داسې چلو شو. بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو استاد غریب خېټه کې پرې. حضرت علی خاون ته وګوره او بیا خزي بی بی فاطمه ته، ته خو خپل خزه ته وایې کنه چې خزه تعالی مې یو شعر روان کړو، لار کې یو غریبه خزه واغېله مې ورک، زمون خزه بچوي وای بس کته مونږ ته معلومه ستا کور ته چې راغلې ما خورز نه کتلې استاد وای د څه کنه. اوس بی بی فاطمه غوندې خزه به کم ځای پیدا کړي او حضرت علی غوندې خاون به کم ځای. دروازه وټکه، یو سړی راغی، 9 انار په لاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت واخله. حضرت علی ورته سدي ودا ستا 9 انار دي. حضرت علی ورته دا زمانه دي. وی چې ولی وی بس زمانه دي 9 انار. یو هغه ورته په خدای قسم دا ستا دي دا 9 انار. حضرت علی ورته په خدای مې دي قسمی کدا 9 انار زمانه دي. وی وجه هوا د خدای بنده، وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چاچی یونی کی وکړه نو زبد یو په بدل کې 10 ورکوم. نو ما یو انار خدای له ورکړې زما 10 کیږي او تار وړي 9 دي. کلس وی خو زما دي کنه نو زمانه دي، زما خدای دروغ جن نه دی. الستونی کی یو انار پټ کړو راوی وستو وی علی په قران باندې بتان لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا شي. عرض میں داو چې بوډای عبد الله ابن مبارک ته وی چې هو یطعمنی ويسقین، په دې ځنګل کې والله مالا او بم را کوي او مال روټایم. دې پورې یو خبره و، هارون الرشید په ښکار تله چې ښکار یو کو خړوي څو وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټه او تختول. چې روټه او تختول هارون رشید پاس سور شو، بات وزیران ورته صاحب ولی وې دا کارګر وجنه د بادشاہ د مخې نه کارګر څنګه روټه او تختول پرېدم نه. هارون رشید مخ کې وزیران ورته
کارغه مخکې او دوی ورپسې ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېدو دوی ورپسې وه څه ګوري چې د غره نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پې داسې په پټکي او په څادر تړلی پروت دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له یې په خوله کې واړه او هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې ورکه چې دوی ورنږدې شو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه څوک یې وایي صاحب سوداګر وم دلته وې په دې لاره تېرېدم غلو وشو کوله په دې خپل څادر او پټکي راته خپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغسته او غیلا څومره موده وشوې 3 میاشتې وې د روټۍ د اوبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی م او رانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کې راکوي مولانا روم وایي السبب بگذرو تقوی طلب السبب بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وہی ہیلو جوڑاول پریدا ہیلے جوڑاول پریدا تقواو کا خدای سره جوڑاو کا چې خدای سره دې جوړاو کا خبر بم نه روټای بتا پس منډي وي په ځنګلو کې بپروت حیوانات به وروړي او طالب خلق در کوي خدای سره جوړاو خدای سره دې جوړاو کا دنیا بستا تابع وي هر شی به تا پس منډي په خدای باور زه یو ډیر ګناګار ډیر روسیا ډیر شرمسار صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا او په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی دی د اهل دنیا او په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي دي سهار مې ویلي او ماښام یې کړي دي سهار مې ویلي ماښام یې کړي چې څه مې پړه کړه او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستاشي دا ټول کائنات بستا او دام درته وایم چې په خپل زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جگہ ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده ټیټه خبره مې نه ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دی انسان هیڅ نشي کولای ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرګري ټوله خدای می برخلافي هیڅوک څه نشي یو خدای می برخلاف شي او ټوله خدای می مرګري وي څوک مې رسي رولې نشي څوک مې خلاصولې نشي څوک مې بچکولې تاسو ګورئ په پاکستان کې د څه خلک چې د الله د وجود قائل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق دی خدای نشتا نو ماوی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی داغه صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیده چې خخول زمکه ته خخ ور وګرځولو دا چارونی وو دنیا کې خو اول نمبر طاقت روس ته او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف نو بل کم طاقت چې برزنیف رونی او مرداري کو ازمکه لایو اخی دا چارونه خلی بیا چینګی
دلته ښار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته دا غټ غټ سنډاګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وي غټ نن سبا غټ هغه ته وایي چې نه ښځې نه خبري نه لور نه خبري نه زوی نه خبري نه ځان نه خبري او بنگلی وي او موټرې وي او دولت وي او کر او فری د دوی خبرو ته اعلی سطح که دوی غل خوریم هغه ته اعلی سطح مجلس وي مونږ که شاد خورو مونږ غل غریب سړی خولې نه چې شاد بیږي خلک خدای دې او غل دې خولې نه بیږي او د معتبر خولې نه که غل بیږي نو مونږ لمن راوالي خان خولې نه دې شاد دی مونږ داسې یو که چاپلوسیګر دا بیا بیا ټکه یاد لرئ وختي چې ما وي چې زمونږ مثال د ګډوري هر چا چې راته واخه داسې داسې کار پسې بیا بیا اواز کوي واورئ مړه شئ خپل ځای محنت کوئ مزدوری کوئ ځان نه خولې وباسئ خو د اهل دنیا او په چوکاټ سر مږدئ اهل دنیا او ته چاپلوسی مکوئ اهل دنیا او ته پیچ پیچ مکوئ بیس الفقیر علی بابه د لوږې مړ شه په خپل ځای کې او د اهل دنیا غوږ کېده یو بزرګ روټۍ به وله تیار راتله یو 4 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وګیم هغه یو 4 روټۍ ورکړه خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې شو غپلې د یو روټۍ ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله چې 4مه یې ما سپي وخوړه بیا یې غپل بزرګ ورته وي خدای دې بې خو باسه خو مالک دې 4 روټۍ را کړې وې او 4 واړه مې در واچولې نو اوس ولې غافل خو ځکه نه سپي ورته ویل خدای ستا بې خو باسه چې مالک دله روټۍ را لېږله نو د هغه عبادت دې کولو او چې یو 4 ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوال وکړو دا یهودي خو د خدای دشمن دی زه د یهودي سپیم چې 10 ورځې نهار یم د ده د در نه د بل چا در ته نه ځم او تا 4 ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوال عزیزه نن نهاره تېره والله زه درته وایم زه در آدم خیل قوم سره تعلق لرم زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیلی نه وه زمونږ به میخې ولاړ دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي دا به زما د نیکه شملو پسې راتله او روټۍ به ورته شملو چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی یا زمونږ غوندې ښه څوک نه او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک زه ملاتوب ته د بدې ورځې تلم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وي چې مالی په کتاب اخیست ما د جمې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې چې مونږ کره بړستن نه ما سبقونه چې ویلي دي سوړ سکړک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله به مو خوړو سبق کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته یا د سرکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته زمونږ د جومات امام چې و هغه به بجلی بلولو ته نه پرېښوی به خرچ ډېر راځي نو د شپې سرک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راټ ته هم کتاب نه ګوري ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي خیال م راغی دغه زیړې ښورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب کتې کتاب خو وږې خېټه کتې خیال م راغی وږه خېټه باندې هر څه کېږي نو مونږه د سبق دنیا داسې وه د سبق دنیا الحمدلله په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی اوږې مې تېره کړې ده خو کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا
करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान ना। मां बचपन तालिबगिरी बिया 14 काल په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپے میاشت 14 کال طالبانو ته سبق 2 غنټه درس به ما کول 15 روپے میاشت دا واو د دې مال ګمنډي اورې ورلو اړتي اگر هغه مدرسې ته زکات راوړ چې زکات راوړو نو دا طالبان او استادان ټول را جمع کړ طالبانو له 2 روپے ورکړي استادانو له 15 ورکړي زمان نمبر چراغ زم د مدرسې مدرسو 15 مال مونی او مال زنال ویلواله مالنال لسکړي هغه دا خیالو کو چې دا جوړ لګي دي ماینال شلکړي ماینالم 10 شکړي ماینالم 50 شکړي مالنالم سل کړي ویل والله چې اوس به لیکن یا ځان وامه یا تاوه سل می واغسته چې وامه غسته هغه سیټ خلاړو دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو چې دا تاسو چلو ما وی دا مې څه چلو کو ما کې نه چې استاد ته تقریر چې کېناست مالدا مې درته خودل چې دولت یو سپیشل چې څومره لته ورکې نو در پسې بغاتی څومره چې لته ورکې در پسې بغاتی 15 ملت ورکړه لس شوي لس مې ورکړه شل شوي شل مې ورکړه 10 شوي 10 مې ورکړه 50 شوي 50 مې ورکړه سل شوي کدي سل ملت ورکړه 200 کې دي دا مې درته دا خود چې ډېر زر داسې لاس کوه ما لږ لاس داسې راښکلی بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټیکټ هم سړي له مور یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت هلکه چې ته واړه جنت ته په 15 روپۍ دله ورکې دا نور خلق بچرته دي او دا اتواړه جنت ته چې دی ټیکادار دا ستا په تصرف کې دي چې تا اتواړه دله ورکړه غوږ کېدی د دعا چل زده دعا کوه وای نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے یا دوزخ سے خبر بکې د خدای د رضا جنت او دوزخ خبرې نشته دعا بدا کې چې پروردگار ستا رضا مې نصیب کا اے خدایا ته راضي شه نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اتوماتیکلی ستا دې خبره پوهېږي ارسه خبر او دعا بکې د خدای د رضا چې ته راضي شه ستا رضا ما ته نصیب کا څه نیکي دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کا کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کعبه جوړه هغه کانه چې کوم د کوازی کار وکولو د کعبه په خوا کې اوسې بربند کړي دي د اپریل کې زه عمرې ته چې تلو ما شوق مې ډېرې زمانې نه خدای راته وښود ناکانه د ابراهیم علیه السلام د خپل قدمونه په اوسم دي د به د کوازی کار کولو کعبه تیار شو جوړه خدای ته چې پروردگار استاد حکم تعمیل خو مې وکړ ربنا تقبل منا خدای دا مونږ چې کوم مهنت او سایه وکړه دا اوس قبول کا انک انت السمیع العلیم تا اوریدون کې او تپوي
سدی وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا لوی شی چې دی دا دی چې الله قبول کار دی مو کو خدای وي نه قبولم ستاسو زور دی ورته نه قبول او یا الله ستا رضا راته نصیب جنتون او حور او غلمانان او پلانه نه دا کسی مکو صحابیو خدایا په جنت کی خي طرف ته سپینا مانه دا مال را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله خدای بنده ته هم وای دا وای چې خدای ستا رضا می نصیب کو دی جنت ته خالی می نه باسا چې دنه لاړې هر څه بیا ستا دي خبره پنه نه وته کېدا تاسو پوښتنه نو ارد میں داو چې دعا کوي خدای ستا رضا می نصیب ته راضي شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه دار وخت وای اے الله ستا پر ربوبیت راضی ستا پر دین اسلام باندې راضی خدای ترا ناراضی شه دا چل زک زما عزیزان عبد الله ابن مبارک آغا خز توای توئی چه زیکم طرف تاورتے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک ورتوئی چه تم مسجد اقصا تزین ما سر اوخ شتک دیوے چه پسورک ویل دیر اوخے چه کینولو دا بوڑای پسورے دا نو عبداللہ ابن مبارک توئی قل للمؤمنین یغض من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارکت شاکا اوسترگی پٹی کاز یو پرددار خزیما پوخ باندی سوریگم اسنا چستا نظر پما پریوزی زما ستر بمات شیو تب گناہگار شے اللہ بڑای خزا عبداللہ ابن مبارک گوندے بزرگ تاوی تشاکا زپوخ سوریگم چی زما ستر مات نشت راشه په خپل ملک د ځوانانو حال د جنکو حال د خزو حال د دوی د چادرو حال د دوی صدر کې د شاپینګ حال د سینما حال په یو بجا وګوره سینما مخ کې تی خزې ته ډېرې روزي که سړی ته ډېر جشن خیبرو لگی وګوره چې خزې ته ډېر روزي که سړی ته ډېر دام خزې د دې خزو مړونه چې کینی او دې خزو سره څوک په سرک چیړو کی وای ته وګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزه ته پلار نشي تیرې دی داسې وای کنه یعنی دا پلارو چې تیریږي دا شریفه خزې وای داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزه ته پلار نه دا شریف اوس څه کوي چاته جاړي ما اس ترقی په خپل ملک کې نه دی سیوا د خزو د طرفه خزه دومره لري لاړې چې دا خو به یو شری نظام په دې ملک راولي چې لس پر راولي دا خزه به بیا را واپس هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی د خزو حقوق لا ترسه نه دي اریانې چې دا د دوی کم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کړي تهذیب ورک شو د مسلمان قوم د ټي وي پرده چې دا زمون تهذیب دا غي په پرده دی یو دم سر وکتو د پاکستان الکان سبا لو ګور ټول الکان هغه سرونه جوړ کړی دا غ اکټر یا د ډم یا د گویا چې څنګه سری هغه سرونه دوی جوړ کړی د دې الکان ورستونه سټونو ته وګورئ ته به چرګ نه چاله کوي وسته دا
دی د ټي وي په پرده باندې دا کتلی دي دا ټول بونډیان چرګان دي اوس یو بل لباس ته چې دا کمیس دې ځای کې تنگ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلی دي تنګې پنسې دې ځای کې تنگ لاندې نار تا هغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې دا د ډمانو لباس د ښځو په دغه پرده د ښځو لباس لو اوږد کمیس او تنګې پنسې ټولو ښځو ته وګوره دا د هغې په پرده چې د کمې ډمې کم قسم سر وګوري ورشي په صدر کې د ښځو د نایانو دوکانونه چې دي تا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سر کوي یو نکاح له تلی وما نو هلکه راشي که نه دا نکاح زرو تړی 1 بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرقه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده دا څوک دي خو زه او ته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې م ښې دي خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګور د بدې ورځې ښه وی گربه مسکین اگر پرداشت تخم گنجش از هوا برداشت دی غریبی پیشوله دی که وزر اولا گولی پا هوا که بدا مارغانو بیڑا تباد عزیزان بودای خزده او عبداللہ ابن مبارک تا دا قرآن آیات وی کہ قل للمومنین یغض من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارک تشاک استرگے پٹے کا زیو پردادار خزیم پوخ سوریگم اسے نچستا نظر پا ما پریوزیو تچرتا گناہگار نش عبداللہ ابن مبارک وی ما شاکڑا استرگے میں پٹکڑے دا چی پوخ سوری دا اوخ منڈکڑاو دا تی پریواتا زوال رالم چو بوڑای تا خودیر تکلیف در توش ما توی ما صحاب من مصیبت الا باذن اللہ چاہتم یو مصیبت نرسی مگر دا اللہ پا حکم اے عبداللہ ابن مبارک مانا بس بد عملی شوی وینو زکا خدای مالا پی سزارا عبداللہ ابن مبارک وی ما بیا اخراونی وامی کینولو دامی پی سورا کڑا دا اوخ پڑے منی ولی دے دا پا بوخ سورا دا وزور سر روان غریب دا منزل مقصود تے رسی منزل مقصود تے رسی تا خود نیر سراو درے گا تا پوسو کالے کہ پلانی کور دلتا دے خبر نہیں حلقہ پلانی دکان خبر نہیں لگ پوزو نہیں خبر کرنے مکہ ترشا دا سی اس عبداللہ ابن مبارک بمون کم زینا پیدا کہو چی بودای نلار غلط شوی دا و پوخ سورکا اس بیت المقدس تے رسی تکاو منزونا کنا کاکا شیخ صاحب دلتا پلانا سڑی چی نیم خبر اللہم صلی اللہ شیخ صاحب نیم خبر کر اللہم صلی اللہ خدای دی کونا ورانا کا پدا کا درود چلی بیڑا دے لار کر چستا اخلاق دا دی تیو سڑی نا لار رکا دا سڑے تیو رک دے ہوتے اللہم صلی اللہ کور دے وران شا دغا وقت اللہم صلی کے ثواب دمرا نشتا دے وقت کے ثواب دے کے دے چی دا سڑے دلا سونی سا چی دا سپسی گردی دا ور سر اولا ٹاو خدای خبره پوهیږي مونږ خو بیړه غرقه ده خپه نشئ وای نوم دا ستاو د بل اخلم ځان ته وایما نوم دا ستاو د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشئ که مې نوم واغستو ستا مونږ هم داسې جومات کې ناست یم د وظیفو ډکه ټوکری پرته ده یو سړی راغی چې ملا صاحب وږی یم ځه ملا سے ہو گئے ماں نشتا کر ہو گئے ماں ٹوکرا ڈک او چڑیا اولے پکانی آغری منڈا کی زم خساڑے ماں تازم خسڑی درو چری وائی خسڑی توپ دیتا نوئی خسڑی توپ دیتا خسڑی توپ دیتا ہوئی چی پلا روانے دو غلو ٹوکرا در باندې سو کوارے اور منڈے کے خپے سب کی
چې خیر دې که زه ګنده شم خو تا په ما تینده کووالو ستا خپه چېرته نه ایښودک شي ښه سړیتوب دې ته لا موږ غرق یو عبدالله ابن مبارک سا اشعار وایي دا بوډای ورته د پاس نه وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن اے عبدالله ابن مبارک شعرونه مه وایه قرآن لولا اشعار مه وایه قرآن وایه وایي ما په قرآن لوستو شروع بیا مې ته تپوس وکړو چې بوډۍ ستا خاوند شته راته وایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء چپ روانو سه تپوسونه ډېر مه کوه یو ساعت تېر شو بیا مې دې تپوس وکړو چې بوډۍ زامن دې شته وی راته وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې د دې بوډۍ دا درې زامنو ځای ته سبم سر خو ګوم ورسېدو زامنو یې روټۍ راوړ ما دې بوډۍ ته ور وړاندې کړ بوډۍ راته وایي چې زه نه خورم وی ما ورته ویل چې وخوره تا خو څه خوړلي هم نه دي وی راته وی چې ثم اتم الصيام الى الليل الله وی روزه تر ماښامه پورې تماموه نو زما روزه د ماښام راغلی نه دی زه روټۍ نه خورم وی ما ورته وی چې دا خو د روژې میاشت نه ده وی بوډۍ راته وی ومن تطوع خیرا فهو خیر الله روجی میاش نه ده خو الله وی که چا نفلی روجی ونیوي نو ثواب دی پکې ما نفلی روجه نیولې ده زامنو نه تپوس شو چې دا ستاسو مور اره خبره چې زه تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب را کوي زامنو ورته وی 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده 40 کاله څوک چې څه تپوس دی وکړي د قرآن آیات و یو هغې له هغه جواب عزیزان داسې رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا به هم ښه کېږي او آخرت به دین ګڼل پکار مذهب ګڼل پکار